د طالبانو امنیتي سرچینو د بامیان پرونی برید په اړه تازه جزئیات افشا کړل. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د طالبانو استخباراتي ادارې پورې تړلې ارمرصاد د پاڼې بامیان ولایت کې پر بهرنیو سیلانیانو د تېرې ورځې خونړي برید په اړه تازه جزئیات شریک کړي دي. المرصاد څو شېبې مخکې پر خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلي طالبانو د برید عامل سرور ولایت قنبر علي په ټپي حالت کې داسې مهال نیولی چې 1 میل کلاشینکوف او 2 شجوره هم ورسره وو. د المرصاد په خبره سرور ولایت قنبر علي د بامیان مرکز په ګواره سیمې اوسیدونکی چې په قوم هزاره دی. د بامیان مرکز کې په بهرنیو سیلانیانو د تېرې ورځې د برید د یو مهم عامل په توګه پیژندل شوی او نیول شوی. نوموړي له برید وروسته په یو ځای کې ځان پټ کړی و او د امنیتي ځواکونو په ورتګ سره یې د تېښتې هڅه وکړه خو ونیول شو. سرور له امنیتي ځواکونو سره مقاومت هم کړی دی. نوموړی له ډېره وخته د یو هیواد له استخباراتي سازمان سره د ارتباط په تور تر شک او تعقیب لاندې و او 3 میاشتې د مخه د امنیتي ځواکونو لخوا 3 ورځې توقیف شوی هم و. طالبانو دغه برید کې د لاس لرلو له امله په څرګندول ډول د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې پاکستان، ایران او تاجکستان هیوادونو باندې تور پورې کړی و چې د طالبانو ضد ډلې حمایه کوي. بامیان ولایت کې تېره ورځ یو وسلوال کس پر بهرنیو سیلانیانو ډزې وکړې چې له امله یې افغانانو په شمول 6 بهرني سیلانیان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان دي. ګرانو کتونکو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.